For technical videos, please subscribe Afghan Technical YouTube channel. سلامونه دوستانو، داود ساګریم او افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل ته تاسو حاضرم. دوستانو په بخښنې سره ډیر وخت نو ما د مصروفیت له وجې نشو کولی چې ویډیو جوړه کړم. نو نن تاسو ته په یو نوی ویډیو کې حاضر یم. دوستانو نن عنوان به تاسو کتلی چې څنګه کولی شو په 10 دقیقو کې یا 15 دقیقو کې یو هغه جوړ کو اپلیکیشن جوړ کو او هغه پیسې راسره راوړو. دوستانو په همدې طریقه باندې نن خبرې کوم. له هغه څخه مخکې که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو د ویډیو نه لاندې دغه رقم سبسکرایب بټن په دې باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو راځو دا تاسو ته ښیم چې له دې څنګه پیسې لاسته راوړل کېږي او دا څه هغه لري. دوستانو دا چې دا یو خو ګوګل اډسنس د دغه باره کې ما تاسو ته خبرې کړې دي چې هغه ویب سایټ یا یوټیوب ویډیوګانو لپاره اعلانات ورکوي. د یوټیوب د ویب سایټ لپاره اډسنس استعمالیږي. د دې لپاره اډموب تاسو چې کوم اپلیکیشن جوړوئ په هغه کې اعلان لګوئ او هغه بیا ګوګل پلی سټور کې پبلش کوئ. هغه نه بعد تاسو ته پیسې درکوي. لکه په هغه ټول په کومه چې دا اپلیکیشن څنګه پبلش کېږي هغه وروسته خبره ده. نو اوس راځو اپلیکیشن څنګه جوړو. په 15 یا 10 دقیقو کې اپلیکیشن څنګه جوړو. نو د دې لپاره اول باید موږ د ایډز کوډونه پیدا کوو. نو اډموب اکاونټ دا اډموب بای ګوګل دی کې ساين ان کیږو. اول ساين ان زه وهمه. دلته چې دا غواړم د اکاونټ کې هغه نه کوم نو بل اکاونټ کې هغه کوم. دلته دا چې دا ساين اوټ کوم. زما سره دلته یو اکاونټ ده نو په دې کې زه هغه ورکوم. نو په دې اکاونټ کې چې دا تیار زما هغه جوړ ده ځکه یاد مې دوستانو په کوم نوم چې اډسنس وي همغه اډسنس سره دا کنیکټ کېږي. نو ما اډسنس تیار شته ده نو په همدې هغه باندې ما اکاونټ جوړ کړی ده. تاسو زه ښیم چې دا زما اکاونټ ده. دغه دوستانو دا زما اکاونټ دا قسم ما ډیر کار نه ده کړی. ټول 3-4 اپلیکیشن مې دا اوس وخت کې هغه کړي دي. میاشت هم پوره نه ده شوې. نو ورو ورو د اپلیکیشن چې دا ګوګل پلی سټور کې مخکې کېږي تاسو کولی شئ چې ښه اپلیکیشن هم جوړې کړئ. نو دوستانو راځو دلته څه کوو. دلته کوډونه جوړو. ایډز مطلب د ایډز یو څو کوډونه جوړو. نو دلته اپس ته راځم. دلته دا دې باندې چې کلیک وکړو اډ اپس دې باندې کلیک کوم. دلته راته وایي چې دا تاسو پبلش کړی ده که نه. زه ورته وایم چې نه لا هم نه ده پبلش کړی. دلته د اپس نوم ورکوم. مثلا نوم ورکوم زه بوک سټور په نوم مثلا نوم ورکوم که نه. په دې نوم هغه کوم. دلته لاندې پلیټفارم کوم پلیټفارم باندې ده انډرایډ باندې ده اډ وهمه. دغه دوستانو دا چې دا جوړ شو نو کریټ اډ یونټ مطلب اډ یونټس جوړوم. دې کې دوستانو دا موږ چې کوم هغه جوړو اوس کوم اپلیکیشن جوړو دي کې 2 دانې ایډز هغه کېږي. یو بنر ایډز یو انټرټیشل ایډز. بنر ایډز هغه ته وایي چې کله اپلیکیشن خلاص شو سر کې یو ایډز وي. انټرټیشل هغه ته وایي چې کله تاسو اپلیکیشن خلاصوئ یا ترې وځئ نو پوره صفحې یو ایډز یو اعلان راځي. نو دې ته وایي اول غواړم چې بنر ایډ جوړ کړم. سلیکټ کوم. دلته نوم ورکوم. نوم ورکوم مثلا نیم ورکوم. نیم په نوم باندې دا ایډز جوړوم. دا ایډز جوړ شو. دلته دغه ګوره کلیک ټو کاپي. دا زه کولی شم هغه یو بل هم جوړوم. هغه چې دا انټرټیشل ایډز جوړوم. سلیکټ باندې کلیک کوم. دلته نیم 1 دې باندې کلیک کوم. دا چې دا جوړ شو نو ډن وهمه. دواړه هم جوړ کړو دوستانو. دا چیرته پکارېږي دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس راځو اپلیکیشن څنګه جوړو او په هغه کې دا ایډز څنګه اچوو چې دا ایډز ښکاره شي. تاسو ته ښیم چې دا ایډز څنګه پرې راځي. نو راځو دوستانو دې چې نه وځو. راځو دې لپاره دوستانو چې اپلیکیشن موږ جوړو تھنکیبل په نوم باندې ویب سایټ ده چې په ډېر اسانۍ سره کولی شي بغیر له کوډینګ نه په ډېر اسانۍ سره کولی شي اپلیکیشن جوړ کړئ. نو دغه دوستانو دا ویب سایټ مخکې مونیټایز کېده به دوی بخپله پیسې درنه اخیستلې خو اوس مونیټایزیشن یې ختم کړی ده. کېدای شي وروسته مونیټایزیشن آن شي. د هغو پورې تاسو کولی شئ اپلیکیشن پکې جوړ کړئ. نو راځه دوستانو
دې لپاره چې اول موږ هغه وکړو څنګه چل کوو تاسو ته له سره ښیم دې نه اول زه لوګ آوټ کېږم په بخښه دې سره نیټ لږ سلو ده دوستانو دغه ویب سایټ دا tankable.com دغه تاسو دلته کتلی شئ د دې لینک په ډسکرپشن کې هم تاسو درکوم tankable هغه ته چې لاړئ دلته بس ساین ان باندې کلیک وکړئ ساین ان بعد دلته دوه اپشن دي که غواړئ آیفون لپاره اپلیکیشن جوړ کړئ نو آی او ایس باندې کلیک وکړئ که غواړئ انډرایډ لپاره جوړ کړئ نو انډرایډ باندې کلیک وکړئ زه په انډرایډ باندې کلیک کوم دلته ساین ان وذ ګوګل په دې باندې کلیک کوم دلته کوم ګوګل آیډیان چې دي دغه راځي زه غواړم په دې باندې ساین ان کړم په دې ایمیل باندې نیکسټ وهم نیکسټ نه بعد دوستانو دغه ده هغه چې دا لوګین شوم دی هغه کې ساین ان شو نو راځو دوستانو دې کې اپلیکیشن څنګه جوړو دلته ما یو اپلیکیشن تیار جوړ کړی ده اوس راځم غواړم بل اپلیکیشن جوړ کړم دغلته څنګه کې کریټ نیو اپس دی باندې کلیک کوم دلته اپس نیم مثلا کومه زه یو اپ جوړوم کتابتون په نوم باندې صحیح ده دې غواړم په دې نوم باندې کلیک وکړم په دې نوم باندې اپلیکیشن جوړ کړم نو اوکې وهم چې کله مې اوکې کړ نو دغه رقم یو اپشن راغی دغه د صفحه مکمل خلاصه شوله دلته دغسې ښکاري سکرین کې تاسو هر کوم ایډیټینګ کوئ نو دې کې تاسو کولی شئ چې هغه جوړ کړئ دوستانو زه دې کې ډېر کارونه تاسو کولی شئ تاسو ته زر زر ښیم خو زه د کوم کتابتون په نوم باندې کوم اپلیکیشن جوړوم غواړم له ویب سایټ نه ډایرکټ یو اپلیکیشن جوړ کړم تاسو یې زه وښیم نو هغه نه مخکې تاسو ته یې څو وښیم چې دې کې څه کارونه کېږي که غواړئ چې دې کې تاسو مثلا بل سکرین اډ کړئ مطلب غواړم دلته دا بټنه راخلم دا بټنه دلته کلیک کوم بټنه ته مثلا که غواړئ د سایز چې ده غټ کړئ نو دلته هایټ چې ده 50 کې مثلا صحیح شو او دلته چې دا وایټ چې ده 50 کومه وبخښئ دا چې دا فل کومه چې مکمل صفحه راشي نو دلته فل پرنټ باندې کلیک کوم دغه دا بټنه ده همداسې کولی شئ تاسو بله بټن همداسې جوړه کړئ دا که غواړئ دا بټنه کلیک شي نو دې لپاره بل سکرین اډ کوی شي چې څوک دا کلیک کړي نو دې لپاره خو دا دې باره کې بیا خبرې کوو خو اوس راځو له ویب سایټ نه څنګه ډایرکټ اپلیکیشن جوړوو نو راځو دا طریقه درته ښیم اول دوستانو کوم ویب سایټ نه چې تاسو اپلیکیشن جوړوئ نو هغه باید اول خدای چې ریسپانسیو وي مطلب چې ډېر خلک یې ګوري ډېر خلک لیدونکي لري هغه نه بعد دوستانو دلته باید یو بل کار هم وي چې ویب سایټ باندې اعلانات نه وي ګوګل اډسنس مثلا دغه هغه ته زه یو زما لیکوال ته زه درته دا ښیم دغسې اعلانات هم پکې نه دا وګوره دا ګوګل ایډز اعلانات دي ځکه دوه ځایه چې اعلانات راشي نو دا د ګوګل د پالیسۍ خلاف ده ځکه چې اپلیکیشن کې اعلانات وي په هغه باندې اعلانات وي نو داسې یو اپلیکیشن کې بیا تاسو هغه جوړ کړئ چې هغه باندې اعلانات نه وي مثلا دلته که تاسو وګورئ اعلانات نشته ده صرف کتابونه پکې دي غواړم دې لپاره باندې یو اپ جوړ کړم او دا طریقه مو ښیم چې کتاب دې نه کولی شي څوک کتاب هم ډاونلوډ کړي نو راځم د دې اپلیکیشن طریقه درته ښیم چې دا څنګه جوړو اول دغه هغه چې ښکاري دا سکرین 1 دا غواړم چې لرې کړم دلته راځم شو سټیټ بار دا ایسته کوم سکرین 1 بیا هم لرې نه شو دلته دا سکرین ټایټل چې دا لرې کوم اوس تاسو وګورئ هغه مې لرې کړه اوس راځو دوستانو څنګه کولی شو چې دا ویب سایټ اوس هغه کو کنیکټ کو لکه وبښئ څنګه کولی شو چې دا ویب سایټ جوړ کو په همدغه کې نو دغلته لاندې راشي په دې یوزر هغه ته ځو دلته لاندې ویب ویور ته ځو ویب ویور راخلو دلته داسې کلیک کوو نو دغه دوستانو ویب ویور خلاص شو لکه دلته مې راوستم دلته راته وایي چې دلته یو آر ایل ورکړه مطلب د دې لینک ورکړه لینک راغلم د دې ویب سایټ لینک راخلم مثلا دا کاپی کوم دا پیسټ کوم دلته نو دغه دوستانو هغه چې دا کلیک کوم دې کې پاس شو دوستانو ډېر اسانه ډېر ساده طریقه ده دا غم خلاص ک ویب سایټ دلته راوست دینه بعد ایډز پاتې دي اعلانات څنګه لګو دا طریقه درته ښیم دې لپاره به دلته ایکسپریمنټل تراشي دغه ایکسپریمنټل کې دلته اول بنر اډ چې ده دا پاس په غبانی دا اډ کو دا دلته کش کوم دلته راته اپشن راغی وارنینګ ولا بیا دا راولم دلته دوستانو دغه شین هغه چې کله راغی په مغه کې به دا
ایډز ور پرېږدي دا مې کلیک کړه. دلته اوس رانه ایډ یونټ آی ډي غواړي. ایډ یونټ آی ډي همغلته چې کوم موږ ایډز جوړ کړی وو دغه دوستانو دا هم جوړ کړی وو. نو دا بنر ایډ دا کاپي کوم دلته چې دا پیسټ کوم. دغلته یو بل کار هم د باید تاسو یاد چې دا ټیسټ موډ نه خوښو ځکه چې موږ هغه ټیسټ موډ لپاره دا نه جوړو. نو موږ غواړو چې ویب سایټ جوړ کړو. دا دې باندې دا بیرته کلیک کوم خو کوم. دې نه بعد پاتې شو انټیټي شل هغه ایډس یا د پوره صفحې ایډس دا چې راځي. نو دې لپاره دا بیرته دلته راوړم. دلته بیا رانه د آی ډي غواړي. نو ورځم دا انټیټي شل آی ډي چې دا کاپي کوم دلته پیسټ کوم. دا هم ټیسټ موډ نه چې دا لري کوم. نو دوستانو اپ چې دا تیار شو اوس دا څنګه سره جوړو چې دا ایډز هغه څنګه راشي. نو دلته راځو بلاک ته. دوستانو ارسنه مخکې څنګه کوم دغلته سکرین 1 باندې کلیک کوو. په دې باندې دلته وین سکرین 1 وبخئ دا نه ده دا بیرته هغه کوم. دلته بیا سکرین 1 باندې کلیک کوم. دلته لیکلی دي وین سکرین 1 انټلایز مطلب چې دا کله سکرین 1 خلاص شو نو باید څه وشي. دا ټول کنټرول دلته کېږي باید څه وشي. نو دلته ورته وایي چې کال اډ موو بنر دا چې دا باید دا چې دا خلاص شي. دې نه بعد دوستانو دې سره سره باید څه وشي انټرټیشل ایډم باید خلاص شي. نو دا په دې باندې کلیک کوم. دلته کال اډ موو انټرټیشل ایډ دا باید خلاص شي. دوستانو اوس غواړو چې دا بنر ایډ چې دا مطلب زیات خلاص شي تر اخره پورې د ویب سایټ چې موږ کله تر څو پورې بندو تر هغه پورې باید بنر ایډ چې دا خلاص شي. نو دې لپاره څه کوو دوستانو دلته بنر ایډ باندې کلیک کوو. دلته وین ایډ موو بنر ایډ لوډډ ډو دې باندې کلیک کوو. دې باندې چې کلیک وکړو بیا چې دا بیا په دې باندې کلیک کوو. دلته یو اپشن دا سیټ مطلب چې دا سیټ شي هغه شي سیټ ایډ موو بنر ایډ ویزیبل ټو. نو ټو سره دوستانو دلته یو اپشن ضروری ده چې دغه کنټرول کې د وبخئ لاجیک کې د لاجیک کې دلته ټرو اپشن راخلو. په دې باندې کلیک کوو. دوستان تاسو وګورئ کله چې سر نه بیا درته وایم اول چې دا وین سکرین 1 مطلب چې کله سکرین 1 خلاص شي نو اډ موو وبخئ انټیټیشن ایډ بم راشي او ورسره به بنر ایډ هم راشي. نو که غواړو چې بنر ایډ چې دا تر اخره پورې مطلب غشي ولګيږي په بنر باندې. نو دې لپاره موږ راوخته وین اډ موو بنر اډ لوډډ ډو سیټ اډ موو بنر 1 ویزیبل سرم ټو ټرو کوم. نو دوستانو موږ اپلیکیشن تیار شو. د دې جوړولو لپاره وخی دوستانو انټرنیټ ستونزه ده. نور دوستانو زمونږ هغه چې دا تیار شو د اپلیکیشن نوم ورکړه. اپلیکیشن نوم کتابتون شو. دوستانو اوس راځو دا جوړو څنګه. دلته ایکسپورټ باندې کلیک کوو. دلته دوه اپشن دي یو پرووایډر کیو آر کوډ باندې چې دا تاسو کتلی شئ مغه موبایل کې. خو زه غواړم جوړ کړم په د آی پی کې په باندې کمپیوټر کې جوړ کړم. نو دې باندې کلیک کوم.